زه عدنان تاسو سره یو پیره بیا حاضر یم کتونکو راغلیم یو کلي ته راغلیم په یو شاعر پسې ډېر نامور شاعر دی ډېر لیونی سټایل هم دی او ډېر مړه لکه یو بل شان غونډه کې ټایپ شاعر دی تاسو به ډېر زیات خوښ شي نو ډېر ټیم نه ضایع کوم ستاسو د لاسونو په پړکار کې راغواړم جناب اسحاق پاگل صاحب ډیره مننه په خپل ځینو کښېنئ درانګوچي مه وهئ که نه ګوره بیا واپس کېږم ډیره مهرباني جناب پاگل صاحب تشریف کیږئ تاسو لکه شرمول مه کوه ظالمه تا خو ماته هېڅ هم نه دي یاد کړي چې ما ځان سره راوړی وی نو څه کېدم پاگل صاحب تشریف مطلب لکه چې کېنه ته څه ولې په خبره نه پوهېږې نو داسې وایه که نه موږ دې راولي وو پاگل صاحب د خلکو ته وګوره د عوامو ته وګوره یو هجوم دی دا ټول ستا لپاره راغلي دي مننه د دې ټول مخلوق او تاسو ته به زه خوږه شاعري کوم خو ګوره د زیانه چې ونه خوځئ پاگل صاحب تاسو یو جهان مننه کوم تاسو موږ لپاره وزګار ټیم کې ټیم راکو ډېر مشکور یم تاسو دا عوام تاسو د شعر منتظر دي زه خو یم زه د خپل کلام ورته پیش کا او یو ښایسته شعر ورته ووایه یو شعر مې لیکلی دی چې اسمان کې وریځې دي او په ځمکه باندې بوټي دي لکه اسمان کې وریځې دي په ځمکه باندې بوټي دي او په خوړ کې میان دي کوشش دې کړم د ماحول مطابق شعر دی وي پاگل صاحب ما دې خو دې وایي که دا شعر دی بیا وي وجدم دی د ماحول مطابق شاعري به راته نه کوې زه ډېر ستر کې کېږم ډېره مننه او یو شعر درته بل ویم چې خوړ دی او تباو برباد کړي تباو برباد شي او راپسې لیټ رالي معمولی شاعر او بل ته کیمرې مخې ته کېږي دې خوښه زه ورکه ته مې چېرته معمولی شاعر ورکړې خو دا ستا د راتلو ټیم دی دا څه پاگل صاحب ته غون ډسټرب کو پاگل صاحب رس کا وځه دا درته ومه کو شعر کې ډېر غټ خلل دی الک راوستو ډېر زیات خلل پیدا کړی دی دی به د دې بخنه غواړي معاشره په دې وخت کې خراب کړه دې خوار کچ خوار شي معاشره نه مشاعره ولې مې دې عوامو ته شرمې وای ارس کوا ارشاد زمې درادر کو پسرو پاڼو کې عدنان صاحب جی تاسو داد غواړم دته ګورم امداد غواړم مونږ ځان له کوړی تاغ مارغان دي مونږ نه امداد غواړو خدای تبا کا داد مطلب شاباشي غواړم شاباش غواړم او کنه والا کنه نو څنګه ول څه کې وډه تول مکه خو شاباش وای زړه مې درادر کو سرو پاڼو کې دغه دې سانو چې تا وګورځو کانو کې چا ورته ولې دي داړه دې چا ورته ولې دي ما تا سړی په ګوته کده کور خواله پسې ځما مچېړه عدنان صاحب دا قصه مچېړه پرې دوا پاگل صاحب تاسو ډېره زیاته مننه ډېره مهرباني تاسو دونه بیکاره مرشادونه مزیدار شعرونه تاسو ویلي او د خلکو ته مې خوندونه واغسته او اوس په زه کامران معمولي شی د دعوت ورکړم چې هغه د خپلو خیالاتو اظهار وکړي زر وایه ګوره ټیم راسره بیخي نشته ډېره مننه عدنان صاحب چې تاسو ماله مقرره کړه چې زه خپل خوندور شعرونه وړاندې کړم اسحاق پاگل صاحب تاسو اجازت دی ګرانو کتونکو ما خو یو شعر نقل کړی دی چې ظالم یې خو نه اور چې د رب دې په ظالمې مړ کا د املوکو خبرت نه خو زه په یوټیوب کې تنګ یم په فیسبوک کې تنګ یم خدای دې د سره خلاص کړ نو کتونکو ما له خپل شعرونه نقل کړي مې خو بس نه به وایم نو مې وایا مړه دې سر ته دې وګوره ستا د سر د شعر یې کولو نه دې مړه پردي شعرونه راغلي دي ما ته پردي شعرونه وایي که نه د پاگل صاحب په شان خپله شاعري کوه او د شپې په 3 بجې هم شعرونه لیکي پاگل صاحب ډېره مخنه غواړم ډېره معافي غواړم تاسو ټیم مې ضایع کړو خو زه مړه ته کم قیمت شاعري تباه و برباد کړه دی توهین یې وکړو د شاعرۍ جي دا دې ټپوسانو کار نه دی جي بالکل نه دی عدنان صاحب جی یو شعر مې بیګا په 3:30 بجې لیکلی و خدای ته وګوره په 3:30 بجې خلک خوبونه کوي دې ناسې شاعري یې کوي ځکه و زمونږ د کیسه کار عوام په درد کې شریک یم ټیک ته جي شعر داسې دی اجازت دی مړه اجازت دی ورځه که نه نو چې د سیند په غاړه ناستې مشینکي دي حد دی یار عدنان صاحب جی متوجه شي نو متوجه یم کنه نو وایا کنه نو خبره عمومي خبر را سره په اخر کې ورانه شعر وایا جی د سیند په غاړه ناستې ماشینکي دي ونې بوټي خو ډېر دي خو زما پکې خوښه شنډۍ ده څنګه حد دې پې وکړو دا زما د نیاله نوم څنګه واسو شنډۍ دې څنګه ووې هلکه د خدای خاطر ګرانو کتونکو ماحول ډېر زیات ګرم دی هلکانو لاسه چې ولي د هم ول سره بیخي غتې دي مې نه پیو باته غرق نه شو